الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. دا اللہ تعالی هم غزات ہے چې تو سے دے پورا یہ ستوري پیدا کړی دي دے پورا چې تو سے دے غي په ذریعہ سره د وچه او سمندر په تیارې کې لیار پیدا کړي یقینا میج آیاتنا شواظه بیان کړی دي د هغه قوم د پورا چې پیږي. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. دا اللہ تعالی هم غزات چې تو سه دی و نفس څخه پیدا کړی نو د تو سه د پورا یو قرار زوی او یو امانت زوی دی یعنی د مور یا شپې یا په برزخ کې د دې زوی دی. یقینا میج آیاتنا شواظه بیان کړی دي د هغه قوم د پورا چې شپې